هغه زه کله ولاړه سم وړو په هغه کې نریکم په اوبو کې ته غوړي پې کېږدم ور واچوم اتې لړم اتې ورته همدا مې وړو زه تپوس که دا وخورئ ته به څو پورې سوځېږې ته به څو پورې کړېږې ښایسته افغانستانه تا کې تل لمبې بلیږي تا کې تل. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله د روغ جوړ به یاست. نن پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې یوې بلې کورنۍ ته راغلي یو، غوښتل مو د دغې کورنۍ حال له نږدې وپوښتو، له دوی سره به لنډې خبرې ولرو چې دوی ژوند څه ډول تېرېږي، ستونزې لري نه یې لري، کور کې څه لري چې ویې خوري نه یې لري، ماشومان یې څنګه دي. مور یې د خپل غربت کیسه دې راته وکړه، ستونزې څه لرئ که یې نه لرئ؟ څنګه زه خپله کونډه ښځه یم، هغه هل رسۍ نه کوي، دغه مې زوی دی، دغه ته ټول د هلې راسه ځوانه. کله بازار کې مزدوري وکړي ګاډۍ د لاس وچلوي، کله کارونه نشته سره ټپ ولاړ وي، قسم ته کله د ګیګ لرو له د بیګه لرو، دغه کور هم پردی د هغه څو اولادونه دي دي ټول؟ اته شپږ جنکان دي، دوه جنکان. دا د مصر زوی ده؟ هغه مې مصر زوی ده. ښه، نو خوراکي مواد لرئ که یې نه لرئ؟ یو وړو غوړي کله یې لږ راباندې مهربانه شي، لږ پیسې مستې سره واچوي، لږ شی راواخلي، ته خو هغه غریبان هم یعنې د دې سیمې یا د دې کلي څنګلوري ګاونډیان چې تاسې د هغه له تاسې سره یو څه مرسته کړي تر څو پورې تاسې خپل ژوند ورباندې وچلوئ. ژمی هم راغلی ده، یخونه هم زیات شول، د سون توکي لرئ یا نه یې لرئ؟ نه لرو، کارونه دغلته هغه لږ لرګي بل چا راواخیستل، تر اوسه پورې موږ لا اور نه و لیدلی، نه یې وڅکه بېګه نه یم وچته، نن مې وڅکه ښه. فکر چې موږ ورکړو طوفانو پسې به لوی دغه ماشومان خو به هم ډېری وخت یو څه غواړي چې ویې خوري، خو د پاستې او په نیستي کې نه دي که نه؟ خو پاستې په نیستي کې نه دي، قسم ده په قرآن شریف یار به دې چوتره کې په خاورو کې ځانونه راته واچوي، بس یې موږ ته پیدا کوه. هغه زه کله ولاړه سم وړو په هغه کې نریکم په اوبو کې ته غوړي پې کېږدم ور واچوم اتې لړم اتې ورته همدا مې وړو زه تپوس که دا وخورئ. کله الګان و هغه پیاز دغی سره وضبم اتې ورته همدا مې پکوړې درته پخې کړې ور ور واچوم اتې که په مو کې وي که پټ کې وي دوی ته پخول. ښه، خپله یو شی هم نه لرو، نه ملک لرو، درواغ خبره نه ده، رښتیا ده، دا کلیوال ټول خبر دی. په خور یې څومره وخت کېږي ستاسې خاوند وفات شوی دی؟ ما د خاوند اوس د نوی هغه نوروز راشه د 5 کاله پس. دا دومره کلونه ګزاره څه وړ دې کړه؟ بس سړي به مې هغه جلاس کراچۍ وه په بازار کې چلوله، بس دا کور یې پرې ساتو. کله چې هغه وفات شو مړ شو؟ هغه وفات شو، بیا مې یو وړکۍ بچی و، هغه مې د مجبوري چې ورکړله. ښه، هغه پیسو پرې مې ترو پورې د هغې په ولور دې ځان راساتي یو 4-5 کاله؟ په هغې څه ولګولې، یو 2 لکه راپاتې شولې، هغه مې تر اوسه ځان ساته، اوس قسم ته لایبیز لرلی بېګه. ښه، غوښتنه مو څه ده له هېوادوالو چې له لیدونکو؟ غوښتنه مې له هېوادوالو چې دا د ټول خلک دغسې کونډې دي، دغسې مجبوري وي، د ټولو سره چې دغه مرسته له غریبانانو سره وشي. بلکل قدرمنو لیدونکو، موږ چې کله هم یوې کورنۍ ته ورځو نو هغه کورنۍ لومړۍ درجه مستحقه کورنۍ ټاکو. هغه د یو ورور مرسته چې مو ورته راوړې ده هم دا داسې یوه کورنۍ ده چې سرپرستي دغه یو تنکي ځوان ته ورلغاړې ده. دغه دلته په خپل کلي کې په 6,000 کلدارې د میاشتې روزانه کوي او د میاشتنی معاش هم دغه 6,000 کلدارې ورکوي، په دغه باندې د دوی کور چله کېږي، شاوخوا 8-9-10 د کورنۍ ټول غړي لري. نو د تاسې لاسنیوي ته دا کورنۍ اړتیا لري، هیله د تاسې لاسنیوی وکړي، چکه چکه دریاب میشه که تاسې ډېرې کمې پیسې ورته راولېږئ، شاید د دغې کورنۍ ژوند تغییر ورسره وکړي. دوی کم تر کمه هغه لومړنیو خوراکي موادو ته خو لاسرسی پیدا کړي چې اوس هغه لومړني خوراکي مواد هم تقریبا نه لري. نو که تاسې مرسته وکړئ د دغې کورنۍ ژوند بدلېدای شي. بل د ژمي سخت موسم ده، په دغه سخت موسم کې دا ډول کورنۍ چې هغه سختې اړمنې وي ستاسې لاسنیوي ته اړتیا لري، نو هیله ده له خپلو مرستو نه یې هیر نه کوي دغه کورنۍ. ډېره مننه. ته به څو پورې سوځېږې ته به څو پورې کړېږې ښایسته افغانستان